شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته باړې ته راغلي او دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی بېوس افریدي صاحب د نننۍ مرکې مېلمه دی چې د هېڅ تعارف محتاجه نه دی. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. بېوس افریدي صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ وایو. مننه عزتمن شولم راوله، خدای مو هر وخت راوله. د تاسو د اسمان ستوري پاڼې مننه کوم، د تاسو ټولو ملګریو د تاسو کار زیار محنت او مینې او محبت له د احترام په نظر کسم. څوک هم چې په دا لیار کې د ادب خدمت کوي هغه ټول د موږ دپاره قابل احترام دي او د ستاینې وړ دي. عزتمنو سوالم خوشحاله لرم. ډېره مننه مینوالو کتونکو، د بېوس افریدي نه بیا کلامونه هم اورو، څه تپوسونه به ترې هم کوو او د ټولو نه به یې زموږ د پاڼې د مینوالو سره خپل ځان معرفي کړه. مننه ملګریو، وخت په وخت خو معرفت د ملګریو سره شوی یم دی، خو بیا هم بېوس افریدی په کوم سپای د باړې تحصیل. تاریخ پیدایش مې 1968 په یو زمینداره کورنۍ کې بس یو کم تعلیم یافته د ژوند شیرینه برخه د وطن نه بهر تېره شوې ده او تعلیم یې تر 12 پورې دی. نور ادبي هلې ځلې چې دي دا هم روانې دي او د وخت سره انشاءالله چې ژوند یو خیر وي دوام به ورکوو. ډېره مننه چې تو خپل ملګري موږ د مینوالو سره خپل ځان هم معرفي کړو. مینوال به په تمه وي تو کلام نه په شروع کې چې موږ سره کلام شریک نو ډېره مننه وي. مننه. یو غزل عرض دی ټولو ملګریو له. اوس خبر شوم ټول ښاغلي مینېږي او په جانان مې نازولي مینېږي او دلته مینه د ژوندي په نصیب نشته. دلته مینه د ژوندي په نصیب نشته او دلته خلک په خدای بخلي مینېږي. ډېره مننه. او د مهتاب رڼا ثابته شوه د لمر نه، د مهتاب رڼا ثابته شوه د لمر نه او دا چې ښکلی په بل ښکلي مینېږي. ډېره مننه. او د جانان د محفل فیض سپیلنی شم، د جانان د محفل فیض سپیلنی شم چې هر څوک تر ته راغلي مینېږي. ډېره مننه. او حیاناک د حیاناکو سترګو تور شي، حیاناک د حیاناکو سترګو تور شي او په بې شرمو شرمېدلي مینېږي. او اوس یې نشته یو مین خو وخت به راشي، اوس یې نشته یو مین خو وخت به راشي په بېوس به ډک ډک کلي مینېږي. ډېره مننه. ډېر الله ډېر خوندور کړو. مینوالو کتونکو تاسو به یې کلام نه خوند اخیستی وي. بېوس افریدي صاحب خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوي. یعنې استاد یې څوک دی؟ شاعري یې کوم وخت نه کوي او کتابونه کتاب دی چاپ دی یا نه دی چاپ؟ نه د داسې مستقل تاریخ پته خو ورته نشته، خو دومره اندازه دا چې د هلکوانۍ د وخت نه د قلندر مومند صاحب په محفل کې ناسته پاسته مې شوې ده. د استاد خیبر خدای بخلي سره لیدل کتل، داسې د نورو مشرانو سره مستقل که زه دا وایم چې ما څوک مستقل د ادب استاد دی نو دلته به د روزغان ځکه شم چې ما په خپله زندګي کې صرف او صرف درو غزلو اصلاح اخیستې ده. داسې ادبي مستقل استاد څوک نه دی نیولی چې د هغه نه ما مستقل زده کړي وي. کتاب مې د پسول په نامه باندې چاپ شوی دی، خو دا د ما کمال نه دی بلکې ما یو څو بهترین او خواږه ملګري دي چې زه هر وخت ستاینه کوم او ما بر ستایلي دي چې ما سره څه حادثه شوې وه په 2014 کې او د هغې نه بیا د ما ذهني حالت خراب شوي وو. بیا چې څومره شاعري ما سره وخت خپل هغه مواد ټول مو سوي وو نو د هغې نه څه شاعري داسې بقایا پاتې وه. ما د یو ملګري نیم سره چې هغه په باړی تحصیل اوسېدونکی دی، نسیم نومی ده، نو چې څه وخت په 2013 کې واپس زه بیا خپل ولایت له راغلم نو هغه وویل چې یاره لالی تا ما سره څه شاعري پرته ده او هغه شاعري ده چې ما وخت په وخت یا تا د ایډې نه یا د مشاعرو نه ورغونډه کړې ده ما سره محفوظه ده. نو هغې له بیا یو کتابي شکل ویر کړو په 2012 کې چې سره ګل سلام هم په دا کې مرسته وکړه او نسیم هم وکړه. نو زه دغو دواړو ملګریو ډېر احسانمند ځکه یم بلکې په پښتو ژبه یې احسان کړی دی چې د ما د امانت یې ځان سره امانت ساتلی و او دا یې پښتو له او پښتنو له راوړاندې کړو د هغو په نظر کې دی اوس. نو د پسول په نامه مې په 2013 کې یو کتاب چاپ دی. انشاءالله چې د یو کتاب 2 مواد خو نور هم ورسره شته دی، که ژوند وفا وکړه وخت میلاو شو انشاءالله چې هغه به هم کامله وسپارم. ډېره مننه. موږ د مینوالو سره دی که یو بل کلام شریک کړو ډېر خوند وکړي. غزل عرض دی چې ډېره تعدي مه کوه
لږ راته متل شه که نه ډېره تادي مه کوه لږ راته متل شه که نه زه رباعي کومه ته پسې غزل شه که نه او دا درته نه وایم چې نن به تر منزله رسې دا درته نه وایم چې نن به تر منزله رسې دا درته وایم چې پاسه په مزل شه که نه ډېره مننه ای هی قسمته څه په 19 کې د وساتلم ای هی قسمته څه په 19 کې د وساتلم چېرته په ټول عمر کې یو وارې خوشل شه که نه او خانان به ستا د دې جونګړې طوافونه کوي خانان به ستا د دې جونګړې طوافونه کوي غریبه ته خو یې لږ منې د محل شه که نه ډېره مننه او خیر که د کام د ننګیالو په اول سر کې نه ځې خیر که د کام د ننګیالو په اول سر کې نه ځې صرف کتار مه ماتوه ورسره مل شه که نه ډېره مننه او د ړندو خار د یوه سترګه پټول به غواړي د ړندو خار د یوه سترګه پټول به غواړي بېوسه ډېر که نه وي څه ناڅه خو غل شه که نه ډېره مننه ډېره الله ډېر خوندور کلم او مینهوالو کتونکو تاسو بیا کلم نه خوند اخیستی بېوسه افریدی صاحب پښتو خو ډېر صنفونه دي تو په کوم صنف کې کور کړی او تر دې دمه څومره کور کړی دی د صنفونو خبره که راشي دلته به زه یادونه وکړم د څه مبالغې خبر هم نه دو یا شاعرانه تعلیم نه دو بعضې ملګریو له ما د حسین پته هم دو چې هسې خو غزل چاربیته سندره نظم ډېر صنفونه په پښتو ادب کې شته چا ورته د نورو ژبو نه نورې هغه راوړې که نه ما په خپله د پښتو ژبې له یو خپل ځان له یو صنف راوړی دی چې هغه له ما چارګل نومه ایښی ده و هغه صنف تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې بل چا نه و دا د ما دوام ده او دا ما ثابته کړې هم ده چې هغه د هېچا تر اوسه پورې هغه صنف په پښتو ژبه کې نه و په هغه کې یو فن داسې دی چې پکې ردیف او قافیه نشته خو هغه د مثال په توګه زه تاسې له یو تیویا یم چې د پاسه نه که ویایم یو شانته به ویل شي که د لاندې نه الټا ویایم یو شانته به ویل شي نه به یې په رواني کې فرق راځي نه به یې په معنا کې فرق راځي د مثال په توګه دا چې خیاطه ما له تڼۍ مه لګوه خیاطه ما له تڼۍ مه لګوه زما د زړه اجره کنډر خوښه ده پرېږده چې ښکلي بې تپوسه راځي څه به یې هر وخت دروازې ټکوي اوس همدغه د واپس ویه څه به یې هر وخت دروازې ټکوي پرېږده چې ښکلي بې تپوسه راځي زما د زړه اجره کنډر خوښه ده او خیاطه ما له تڼۍ مه لګوه یعنی دا یو داسې صنف دی چې که ته د هره طرف یو یې نو د په رواني کې د په معنا کې هېڅ بدلون نه رسي په خپل ولد کې همغه خپله معنا ترې راوځي که د مخامخ نه ویې که د الټا طرف ویل نور په غزل او په نظم باندې مې ډېر کار کړی خصوصا خپله مې نظم ډېر خوښ دی حالانکې بعضې ملګري مانه خفه هم شي په دا باندې چې یاره ته غزل څه له ویې چې ما نظم خو دا د هر سړي خپل یو ذوق دی زه آزاد نظم په خپل زړه تسکین مې په آزاد نظم باندې کېږي ماله ذهني سکون چې میلاویږي کله چې زه یو آزاد نظم ولیکم یا یې ویم نو بیا ماله په هغه باندې یو ذهني سکون مې کیدای شي دا د ژوند د حادثو وجه وي کیدای شي دا د ناکړدو د وخت ناکړدو وجه وي خو د ما خپل تسکین چې دی هغه په خپله په نظم باندې کېږي نور مې په غزل ډېر کار کړی دی نظمونه هم راسره شته همداسې مې په چارګل باندې کار کړی دی شپېته اویا چارګلونه به مصروي تقریبا همداسې مې ولسي سندرې هم لیکلي دي نو په دغه صنفونو باندې مې تر اوسه پورې کار کړی دی والله لګیا یو انشاءالله واه ډېر خوندور مینهوالو کتونکو تاسو وکتل چې پښتو یې پوره یو بل صنف هم راوستی دی چې چارګل نومه باندې یادېږي نو دغسې شخصیتونه چې موږ ونځو دغو خلکو موږ مرسته وکړو او دغه خلک نځول په کور دي ځکه چې پښتو یې پوره یو نوی صنف دی ځان وروښکل دا څه وړوکې خبره نه ده نو چې کومې خبرې تاسو پخپله هم واورېده چې په چارګل یې تاسو سره خبرې وکړې نو ځین چې یو کلام پرې وورو نو موږ یې مینهوالو سره یو کلام بل هم شریک یو بل غزل عرض دی په خپل علاقایي لهجو چې کومې دي مونږ علاقایي لهجې دي په هغو کافیو باندې مې یو غزل لیکلی وي چې بلا دې واخلم تل وړوکی زړه مزه نه کوي بلا دې واخلم تل وړوکی زړه مزه نه کوي او دریابي خوی کوه ډنډوکی زړه مزه نه کوي و په نرمو شونډو سخت ځواب یې د زغملو نه دی په نرمو شونډو سخت ځواب یې د زغملو نه دی او د لم په غوښه کې هډوکی زړه مزه نه کوي او بس د ناکامه زندګي د تېروي یې ګني بس د ناکامه زندګي د تېروي یې ګني قسم په خدای چې یو خفوکی زړه مزه نه کوي ډېره مننه او سور په اوږو یې په
هر ښکلي پسې مه ګرځوه سور په اوږو یې په هر ښکلي پسې مه ګرځوه شیخه قربان شم دا پنډوکه زړه مزه نه کوي او سم چې سړی پکې د مینې نه راونغاړې ټول سم چې سړی پکې د مینې نه راونغاړې ټول په ایمان وایه چې زړوکی زړه مزه نه کوي ډېره مننه او دیدن د ښکلو خروارونه ښه دی دیدن د ښکلیو خروارونه ښه دی او ټول د زرګر غوندې نشتوکی زړه مزه نه کوي ډېره مننه و پلوسه شنډه ده بېوسه من ته بار نیسي پلوسه شنډه ده بېوسه من ته بار نسی بیا هم کڼ ښه دی خو خنډوکی زړه مزه نه کوي ډېره ډېر خوندور کلام او میناوله تصور ده چې په خپله یعنې فریدو لهجه کې نور داسې هم لهجې کې استعمال کړي وي نو ډېر خوند یې وکړو میناولو کتونکو تاسو بیا ته خوند اخیستی وي بېوسه فریدې صاحب یتو د خبره شعرونو په باره کې څه خیال دی مننه د هر د ژوند ارتقا نشي و فراز دا د ژوند حصه ده خیبر ادب په پښتو ادب کې که موږ څوک وستایي که څوک یې ونه ستایي ضرورت ورته نشته ځکه چې نه په دا تتیږي نه په دا کمزوری کیږي نه په دا وروسته پاتې کیږي که څوک یې ستاینه وکړي خپل ځان یې ښه ولیدی شي که څوک یې ستاینه ونه کړي نو د خیبر ادب په قامت باندې څه فرق نه پرېوځي خو یوه خو زه پکې وینم هغه دا چې کم ادب د حمزه بابا د دور نه شروع شو او په خدای بخلي خیبر افریدي باندې ودرېدو په دا کې ډېرې نامې شته اوس پې د کنکل نوما خلم خو د حمزه بابا نه ابتدا وشوه و تر خیبر افریدي پورې راورسېدو پس د خیبر افریدي نه صرف او صرف یو کس دوه داسې شخصیتونه موږ سره شته چې زه به یاد کړم چې په هغه کې یو د موږ سره د لیک لوست په حواله سره مقدر شاه مقدر صاحب دی او یو د موږ سره په نن وخت کې په عصر حاضر کې کیسر افریدی دی چې موږ د دغو دوه نه کل وقتي لیکوال ویلی شو بلکې ادیبان ورته ویلی شو نور که په مجموعو کې وګورې نو خیبر ادب هغه ادب نه دی پاتې کم چې د حمزه بابا یا د خیبر افریدي په دور کې و غزل هم پکې لیکل شي نظم هم پکې لیکل شي ادبي غونډې هم پکې کیږي هر یو سړی په خپل ځوی لګیا دی کار هم کوي خو حقیقت او زمینی حقیقتونه دا دي چې پرمختګ او ارتقا یې هغه ونه کړی په کم ځوی کې چې د خیبر افریدي نه پاتې و مونږ له پکار ده و چې د کمه پورې په کم سټیج باندې په کم لیول باندې خیبر ادب د خیبر افریدي نه پاتې و چې د هغې نه پس د مونږ مشرانو دا ادب راخستی او نور یې د ارتقا په لورې بولی خو چونکې د زنځانې په وجه د ذاتي مفاداتو په وجه د تعصب په وجه سره دا شی هغه مقام له ونه رسېدو نور زه دا نه ویم چې په خیبر کې غزل نشته یا په خیبر کې کار نه کیږي نه بالکل کیږي الحمدلله له خیبر یو وړوکی چرونه سي زه د هرې سیمې د هر څنګه تکړه شاعر د غزل سره په مقابله هم کولی شم په تغزل هم په تخیل هم په لفظي تړون هم په تکنیکي لیول هم هغه بیله خبره ده چې یو ځانګړی خو که په مجموعي کې موږ د خیبر ادب لګورو نو خیبر ادب هغه ادب اوس نه دی چې کم د حمزه بابا د دور نه شروع و د خیبر افریدي دور لا رسېدلی و په دا کې داسې ماوري په ما هم پرېوځي په دا کې په بل هم پرېوځي په دا کې په بل هم پرېوځي هېڅوک د دغې نه مباره نه دی هېڅوک د دغې نه خلاص نه دی دغه مسؤلیت نه اول مسؤلیت یې په ما پرېوځي بیا یې په بل پرېوځي بیا به په یادګیره نه وایم چې بیا یې په کندهار پرېوځي بیا یې په ریاض پرېوځي بیا یې په سلیمان تاثیر پرېوځي بیا یې داسې په نورو په ټولو په موږ دا پرېوځي شاید څه له موږ مطلب دا چې دا هغه ونه کړو خصوصا څه شی موږ وکړو خصوصا دا موږ ونه کړل چې موږ د خپل راتلونکي نسل روزنه ونه کړه په ادب کې حمزه بابا مکتب چې کوم و هغه د خپلو ملګریو د راتلونکي نسل روزنه کړې وه ځکه هغو د ادب دومره رسولی و موږ روزنه ونه کړه موږ چا له ښه ونه خل چې یاره څه کول دي په ادب کې نو د دغې وجې نه په موږ کې یو تعصب پیدا شو موږ په علاقو تسلیم شو څوک مطلب دا چې جمروزی شو څوک لنډي کوتلی شو څوک باړیوال شو څوک سیپای شو څوک کمبرخیل شو څوک ملدینخیل شو دغې وجې نه موږ سره په ادب کې هغه مقام پاتې نه شو چې کوم و د نورو علاقو خلک د موږ نه ډېر په دغشي کې مخکې لاړل په افسانه کې مخکې لاړل په ناول کې مخکې لاړل په نورو سیمپونو کې هغه ډېر په مخکې په پرمختګ روان دي د ارتقا په لور روان دي موږ ورځ په ورځ مطلب دا چې وروستو روان یو نور دا نه چې غونډې نشته
کمبر پښتو ادبي ټولنه کمبر پښتو ادبي جرګه ډیر کار یې کړی دی او کوي لګیا دي بړه ادبي لیکونکي دي تنقید په لیول سره ډیر کار کوي حمزه ادبي لښکر دی په خپل ځای کار کوي لګیا دي کلم ادبي ملګري په خپل ځای لګیا دي حمزه بابا ادبي جرګه په خپل ځای دو جمرود پښتو ادبي زلمي په خپل ځای لګیا دي هر سړی لګیا دی زه دا نه دغې نه انکار نه کوم چې نه دی لګیا نه بالکل لګیا دی خو چونکې مونږ په حقیقت د وکسو سترګې نه پټوو یا د مبالغې نه کور نه اخلو نو هغه لیول کم لیول چې د حمزه بابا نه روان و په خیبر افریدي ولاړ دی هغه لیول په خیبر ادب کې نه دی پاتې چې دا ډیره د افسوس خبره ده ما پر ذاتي د ما خپل نظر دی نور د خلکو سره اتفاق یا اختلاف دا حق لري هر سړی زه په دا باندې چپچا باندې ګوته یا پابندي نه لګوم مننه ډیره مننه ډیره خوندوره ډیره ګټوره خبرې دی وکړې موږ د پاڼې د مینوالو د پر باغ کې خصوصي د ټول خبر دی پوره د ګټوره خبرې وکړې زین چې یو بل کلام هم د موږ د پاڼې مینوالو سره شریک نو ډیره به خوي د چا ګریوان سیره په چا پورې لمنه نشته خلاصې خو پرېږده چې د تشې خولې غندنه نشته او په دې خفه نه یم چې مور مې سړه تبه نیسي په دې خفه نه یم چې مور مې سړه تبه نیسي په دې خفه یم چې په کور کې مې بړستنه نشته او دا شعر ملګریو تاسې له خصوصا ډالۍ دی چې ته چې د شپې په غره کې خوږ شې ځواب ما نه غواړې ته چې د شپې په غره کې خوږ شې ځواب ما نه غواړې زه په رڼا ورځ په خپل کور کې مرم پوښتنه نشته ډېره مننه هم د ارزانه هم په هره تجربه شوې ده هم د ارزانه هم په هره تجربه شوې ده او په دې نړۍ کې د پښتون غوندې څرمنه نشته ډېره مننه او کلم شي چې د لاس نه کلم اخلي کلم شي کلم شي چې د لاس نه کلم اخلي ته څنګه پلار یې چې په زوی د پیر زوی نه نشته او ته د مرمرو د پارسو نه ماڼۍ جوړوې ته د مرمرو پارسو نه ماڼۍ جوړوې زما د سر د پټېدو دپاره ونه نشته او اخري مقطار ده چې افسوس بېوسه چې د اور په چم کې ژوند تېروم افسوس بېوسه چې د اور په چم کې ژوند تېروم ګریوان په سرو ازغو ګنډمه خو شنه غنه نشته ډیره مننه ډیره الله کلام مینوالو کتونکو موږ په اخر کې د بېوسه افریدي نه پیغام هم اورو خو د کومې خبره وي د پیغام نه ډکې وي خو بیا هم د خپل مراکې د روایتو مطابق پیدا نه پیغام ورو نو موږ د پاڼې مینوالو سره په اخر کې څه پیغام شریک مننه په یو شعر کې به یو پیغام ټولو مینوالو له ورکم چې غصه د ډېرو مسلو مور ده غصه د ډېرو مسلو مور ده او صبر د ډېرو خوشحالو پلار دی مننه عزتمن شو الله مو بیا راوله ښاد آباد اوسه ډېره مننه تاسو هم بیا په اخر کې ډېره مننه کوو چې موږ نه تاسو دا قیمتي وخت ورکړو مینوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ څه تر دې دمه پورې زموږ مقصد یې مونږ ښه دی چې تاسو له شاعران ملګري په شیشه باندې وړاندې کړو اوس کیمرامین رفت افریدي خپل قربا عزت افریدي ته ورکړي اجازه د لوی الله په امان